د دې انسان زندگی په دې دنیا کې ډېره محدوده ده. دغه محدوده زندگی الله دته ولې ورکړه؟ ولې دې پیدا کړې؟ په دې موږ سر خلاص. د انسان د پیدایش اصلي مقصد څه شی دی؟ آیا دا دی چې دی ځغاسته وکړي د پیسو د ګټلو لپاره؟ آیا انسان د خوراک او د څښاک دپاره پیدا شوی؟ آیا انسان د خواهشاتو د پوره کولو لپاره دنیا ته راغلی؟ که د توالد او د تناسل د اولادو د زیږېدنې او د امت د زیاتېدو دپاره دلته راغلی؟ نه، بلکې انسان ته چې الله په دنیا کې یو محدوده زندگی ورکړل، د دې محدوده زندگی اصل مقصد دا دی چې دی هغه ابدي زندگی په آباده کړي. تاسو به لیدلي الله د دنیا په مخلوقاتو کې هم دا شی موږ ته ثابت کړي. د دنیا مثال د یو بزګر غوندې دی. یو بزګر یو محدوده وخت په مځکه کې اخته وي، یو وارې مځکه برابره کړي، بیا یې ټکټر پیرله کړي، بیا یې په بیلچه سره سموي، بیا یې تخم ور واچي، بیا اوبه ورباندې لګوي، بیا چې باران وریږي دی ورته خوشحالي، د باران د اوبو لارې ورته برابرې. دغه یو محدود عمل دی. د ده د دغه محدود عمل په نتیجه کې الله جل جلاله دته د دغه کښت چې په دنیا کې کړی دی یو نتیجه ورمعلومه کړي چې دومره غنم دې واخیستل، دومره پنبه دې واخیستل، دومره د فلان واخیستل، دومره د فلان واخیستل. د دنیا زندګي هم دا رقم چې څه کوې په دې دنیا کې، که ښه کوې او که بد کوې، څه چې کوې په دې دنیا کې دا ستا پر اوږو باندې دوې کرام کاتبین ناست دي، هر شی نوټوي، واړه غټ او خیر شر نیک بد دا ټول نوټوي. د دغه نوټېدو وروسته د قیامت په ورځ د الله حضور ته بیا ما او تا ټول سره پېښېږي. هلته به بیا زموږ سره د حساب کتاب کېږي. لہذا د انسان ژوند د آخرت د برابرېدو دپاره، د آخرت د راحت او د سکون لپاره دی. په دې دنیا کې مشکلات ډېر راځي، ډېر مشکلات راځي. نبي علیه الصلاة والسلام ته صحابي وایي یا رسول الله ای الناس اشد بلاء، ډېر زیات مشکلات په دنیا کې پر چا راځي؟ د الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته الانبیا، پر انبیاو راغلی. بیا ورته بیا پر چا راځي؟ بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ثم الامثل فالامثل، د انبیاو ته چې څوک څومره نږدې هغه الله د الله رسول صلی الله علیه وسلم په آخر کې وایي هر انسان په دنیا کې د خپل ایمان مطابق ازمایل کېږي. که ایمان قوي و ډېر ازمایش به ورته راځي، که ایمان ضعیف و کم ازمایش، او دغه کم ازمایش ته به دته بیخي ډېر معلومېږي. دا د ازمایش دنیا ده. تاسو وګورئ په تاریخ کې چې کومو انبیا ته کم تکالیف رسېدلي وو د دین پر سر د رسالت په وجه، هغه انبیاو ټول تکلیفات سره جمع کې یوازې محمد رسول الله ته غوږ رسېدلي چې حساب یې بالکل د برداشت او د حساب دین سره حساب د ده څه شی دی؟ دا په دنیا کې راځي دا مشکلات. الدنیا سجن المؤمن، د الله رسول وایي دا دنیا د مؤمن دپاره قید دی. په قید کې به دې نه آرام سمي، نه به دې خوب برابر، نه به دې خوراک برابر، نه خواهشات کولی سي، نه په قیدخانه کې انسان د ځان دپاره بنګلې جوړوي، نه په قیدخانه کې انسان د ځان دپاره غټ غټ امیدونه ساتي. مسلمان به په دنیا کې دا رقم دا چې موږ خپل زندګي نه پېژندلې دا خو جلال همیشه به دی په دغه فکر کې چې زه آخرت څنګه سنبال کړم، آخرت څنګه بچاو کړم، د آخرت نجات او کامیابي زه په کوم طرز باندې لاسته راوړم. د ده دا سوچ او دا د صحابهو ټول زندګي دغه همیشه به دا فکر درلود.